پوه څه دی په یو ساعت کې 122 کې زه وګوره ما هم هیشټیګ استعمال کړی خپل 3 رنګه بیرغ لپاره پاکستان د سیمې لپاره د تروریزم ځاله ده موږ یې تحریم غواړو ما هم پوسټ کړی دی وګوره زر زر کمنټونه راځي الله زر کوئ دا څه شی راخیستي واله که وخت نه ګورم کله داسې کېږي کله جګېږي چینجي خو به نه یې درکړي لار جانه مونږ کې چینجي نشته دی دلته په فیسبوک کې یو هیشټیګ راوباسل شوی دی د افغانانو لخوا دا په فیسبوک کې کارول کېږي د پاکستان پر خلاف چې پاکستان باندې بندیزونه ولګېږي ښه دا خو صحیح ده دا هیشټیګ دا څه دی دا خو زه نه پېژنم لار جانه دا هیشټیګ دې لپاره افغانانو جوړ کړی تر څو یو څو لسیزې په افغانانو جنګونه وشو چې نړیوالې رسنۍ یعنې فیسبوک کې دا دې لپاره خپور شوی چې په پاکستان نور بندیزونه ولګېږي تر څو په افغانستان کې امن راشي دا وینې تویېدل نوره بنده شي دا خو بیا صحیح شی دی که نه تاسو هسې نیغ کېدی ما ته هم ولې مخکې نه ویلې لکه چینجی چې درکې ټوپونه موهل ښه دا څنګه استعمالېږي دا زه څنګه استعمال کړم ما سره خو موبایل و د تعلیم شوی یم که څنګه استعمالېږي دا پلار جانه دلته زینه چې ووهئ بیا لیکل کېږي سینشن اف پاکستان ښه دا اوس ته ما ته دلته ولیکه که نه چې زه هم پوسټ وکړم او دا به ټول کور غړو ته ووایي چې دا استعمال کړي ځکه دا پاکستان ډېر مضر هېواد دی راشه ښه دا څنګه استعمالېږي ته دا ما ته دلته ولیکه که نه چې زه بیا په هماغسې کومه پلار جانه داسې لیکل کېږي ښه صحیح ده ځه بس راکړه ما ته دا به زه پوسټ کړم راځه یوه بله جوړه کړو سلام علیکم هرشي د ګروپ ټیک ټاک ګروپ سلام علیکم هرشي جی ته نه یې خبر نه دا اوس وګوره واه فیسبوک کې هغه هیشټیګ دومره خرچې دی خبر نه یې فیسبوک ټیک ټاک دا په انسټاګرام او په ټویټر کې دغه هیشټیګ 9 میلیونو ته ورسېدو دا کومه هیشټیګ سړي واه راشه که ګورې دا له هیشټیګ نه دی خبر هیشټیګ هغه سوشل په پاکستان خلاف چې جوړ کړی افغانانو 9 میلیون کسانو ته ورسېدو داسې روان دی په ټاپ کې ټاپ کوشش وکړه چې دې خپلې کورنۍ ټولو ته ورکړي چې هغه هیشټیګ به ووهي نور چې دې ایس ووهلو خپله درته سر کې راځي چې راغی بس هر چاته په کمنټ کې ور اچوه خپله به هم پوسټ وکړي کمنټ کې ور واچوه او که نه که وطن سره مینه لرې نو دغه کار به ته راته وکړه که نه زه پرې نه پوهېږم بس چې هیشټیګ دې ووهي ایس به ووهي خپله راځي فیسبوک کې پوسټ به نه پرېږدم د دې په زور به زه دا هیشټیګ پرې لګوم نه یې پرېږدم یاره لږه وینه راکړه زر کوه چې وویشتمه نمبر 2 دې خوا راشه دې خوا راشه صبر زر کوه امپور د چي ته ونه لیده نه امپور راسره نشته هغه لرم بل دربیني زر کوه که راشه دغه غواړې مارکو لګوه کوم ځای کې دی غونډۍ سره بس صحیح شو هلکه وچه پوسټ یې کړی دی هیشټیګ په باره کې نه مړه هغې مونږ فیسبوک کې نور لیدل نه ستړي یو ته پوسټ ښیې ولې دلته پبجي کوي او بس لږ که دا پبجي مبجي لږ ته دا هیشټیګ ولې نه استعمالوې نه چاته کمنټ کوي نه پوسټ کوي په راشه فیسبوک ته راشه هیشټیګ ووهه ایس ووهه ایس خپله راوړي ګوره دومره خلکو پوسټ کړی او شیر کړی دی ته دلته دا پبجي راته کوي زه شه پوسټ کړه وشو بس د تمانچه لري که ښه چې ډېره یاره مې دې کېږي ښه پبجي ته دې ګوره تمانچې نه دې یاره کېږي ته دا ولې نه پوسټ کوې نو دې کې څه ګټه ده هره ورځ مونږ ته فیسبوک کې مخې ته راځي ته د خپل وطن حال نه یې خبر دا هغه چې 4 سلیزي دا زمونږ د پاکستان دا زمونږ خلک وژني ناحقه دا د همدې دپاره دا هیشټیګ استعمال شوی چې نړیوالو ته یې وښیي چې دا وګوره دومره ظلم کوي ته دې نه یې خبر
دې نه بس به بس صحیح صحیح به استعمالوي او او بس صحیح ګوره چې پوسټ ډیلیټ نه اوس ګوره دینه بعد تا ته پکې ویډیو کې ځا شو مکانات یې ګوره دینه بعد وروسته ښه او دا لري که دا لري دا مخشه دی زور چلېږي لاړم دا خپل پبجي شروع کړه صحیح شو هغوی چې دا څلور لسیزې زموږ د ولس په ناحقه وینو تویولو ستړي نه شول نو موږ ولې د یو هیشټیګ په کارولو ستړي شو دوام ورکړئ چې پاکستان دا ظلمونه نور بند کړي او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پکتیا ویبز در سره سبسکرایب کړئ